يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. د مرحوم استاد قاری برکت الله سلیم ژوند لیک. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مرحوم قاری استاد برکت الله سلیم په 1409 هجری کال د ننګرهار ولایت په هسک مینې ولسوالۍ کې د فانی نړۍ ته سترګې غړولې وي. له 15 کلنۍ څخه یې د قرآن کریم په حفظ او تلاوت پیل وکړ او د خپل غیر معمولي استعداد له امله په 9 کلنۍ کې د خدای جل جلاله د عظیم الشان کلام حافظ شوی دی. مرحوم استاد له ماشومتوبه خپل زده کړې له خپل پلار مولوي ګلاجان او وروسته په قاهره کې د اسلامي نړۍ له عالمانو لکه شیخ استاد محمود الخلیلي الحوثي او ابو العین الشاع سره پیل کړي او په 1449 هجری کال کې د لوست زده کړې بشپړې کړې دي. مرحوم پوهاند برکت الله سلیم د قرآن کریم د ښه تلاوت، حفظ، تفسیر په نړیوالو سیالیو کې 12 ځلې ګډون کړی او 8 ځلې په مالیزیا، سعودي عربستان، هند، مصر، بنگلاديش، متحده عرب اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې لومړي مقامونه ګټلي دي. فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء. مرحوم استاد برکت الله سلیم د پورتنیو بریاو ترڅنګ یوه نړیواله ډاکټرا او ماسترۍ سند هم ترلاسه کړي او درې ځلې په هند، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قرآن کریم د حفظ سیالیو د ریفري په توګه غوره شوی دی. استاد برکت الله سلیم رحمت الله علیه د کابل د طب او د شریعتو په پوهنځیو کې د اسلامي ثقافت درسونه تدریس کړي او په دې برخه کې د استاد په حیث پاتې شوی دی. د یادونې وړ ده چې استاد د تجوید برکت تر سرلیک لاندې په پښتو او دری ژبو د تجوید 4 ټوکه کتابونو لیکلو ترڅنګ د جزري تفسیر کتاب 2 ټوکه هم په پښتو او دری ژبو لیک او خپاره شوی دی. استاد سلیم د یو حافظ او لیکوال ترڅنګ ښه شاعري هم کړې ده چې د اقبال ناکامي تر عنوان لاندې یوه شعري ټولګه چاپ او خپره شوې ده. مرحوم استاد برکت الله سلیم د 1445 هجری قمري کال د رجب المرجب د میاشتې په 15مه او د 1402 لمریز کال د سلواغې یا دلوي په ومه چې د 2023 زیږدیز کال د جنوري له 20 نیټې سره برابر ده د اجل دای ته لبیک ویل او د تل لپاره له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد او په ګور دې انوار وي. انا لله و انا الیه راجعون. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي بي يسعى معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.